راځو بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې درس راځم ورته ګوره بیرته زه پر کنټرول پینل باندې ډبل کلیک کوم چې کله یې کلیک پر وکړئ په تېر درس کې موږ دوه شیان وویل یو ډیټ اینډ ټایم وویل بل څه مو وویل فونټ مو وویل راځم د دې ځای کې څخه نن دلته لیکلي وای ډیوایس اینډ پرنټر او دلته بیا لیکلي وای ډیوایس منیجر یو ډیوایس منیجر دی بل چې دی ډیوایس اینډ پرنټر دی ځکه راسم ورته ګوره مینې دلته کلیک پر کوم چې کله یې کلیک پر وکړئ سیسو دا به درته راخلاصي په ډیوایس منیجر باندې د ډیوایس منیجر کار څه شی دی که چیرې زموږ سره یو د کمپیوټر سیسټم آیکن مثلا یو آیکن کار نه کوي موږ به په څه طریقه ورته چې چالانده وایو اوس دا ځای څخه مینې دا ټول ورته ګوره هغه شیان دي چې په کمپیوټر پورې مربوط دي سیسو یوزر نه دي بلکې سیسټم دی اوس مثلا زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه که چیرې دلته ورته ګوره زموږ سره د کمپیوټر دغه ساوند کار نه کوي وینې دا ورته ګوره پورته کېږي تیزېږي کراریږي نه دی دې کار نه کوي نو زه بیا دلته څه کوم چالندوم یا مثلا کار کوي زه په څه طریقه مثلا چې کوم باندې بیا کوم نو بار بار ورته ګوره دې څخه به دلته بار ورته ګوره دلته ساوند دا دی وینې دلته به ورته ګوره کلیک نه پر کوي را به ورته ګوره پر دې بغیر باندې یو کوچنی کلمه دلته به کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي بار بار پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړي چې رایټ کلیک وکړي لیکلي ډیسیبل ډیوایس باندې به کلیک وکړي اوس چې یس لیکئ بس دا چیز کېږي غیر فعال کېږي خو چې یس لیکئ دلته کمپیوټر پلا لوګین کېږي سیسو باندې ریسټارټېږي کمپیوټر بند سي پرته چالان سي یا لوګ اف کېږي سیسو نو دې ځای څخه ورته ګوره باندې چې کار پرېږدي اوس که چیرې دا رقم و نو ته به بارات ځای ورته ګوره دی به چالانده پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړي اوس یې دلته کېږي ډیسیبل لیکلی دی او که چیرې باندې کار نه کوي نو بیا انیبل لیکلی سیسو که انیبل لیکل سوی نو بیا دې ځای څخه ورته ګوره کلیک پر کوي ورته ډیسیبل کوي چې ډیسیبل لیکي نو عموما ټول چې کېږي ورته کار شروع کوي دا عموما ورته ګوره ټول هر یو دغه رقم دی کله چې ورته ګوره دې ځای څخه پر دغه باندې رایټ کلیک کوي دلته ورته ګوره رایټ کلیک پر کوي خو دلته ورته ګوره هر یو دی خو اکثره چې دی ډیسیبل نه لري ان انسټال لري کله چې دلته رایټ کلیک پر کوي ورته ګوره دا ډیسیبل لري وینې دلته راځه ان انسټال هم شته په اکثرو کې ډیسیبل نه ان انسټال شته ان انسټال هم چې کېږي غیر فعاله کېږي خو ان انسټال یې برسېږي پر مخ باندې چې کېږي وړي سم خلاصو او که چیرې د دغه ډیسیبل څخه نه جوړېدی معنا انیبل نه ودلې ان انسټال پر ځای باندې چې دی اپډیټ دی اپډیټ ورته ګوره وینئ چې اپډیټ دی کوي بیا چې کېږي دی سمیږي نو په دې صورت موږ کولی شي چې یو آیکن باندې په څه طریقه چالانوو مثلا سیر روم نه لري باندې یا مثلا اواز یې باندې یا موس کار نه کوي یا بل یو آیکن دی باندې زه په څه طریقه چالانوم نو چالېدلو طریقه چې شته دغه رقم ده یا راځي ورته ګوره دلته بار سیس ورته ګوره وینې دا ټول هغه آیکنونه دي چې په دغه پورې مربوط دي مثلا دا یوز بي نه چې موږ ورچو دا فوکسونه دا عموما چارې ورته ګوره بندې راس پر دغه باندې راشتي کوک بندولی سي ډیسیبل یا سیسو چارې باندې ورته ګوره دې چې بندولی سي چې دلته بند کړه بار به یوز بي ورچې خو کار باندې کوي په دې خاطر کار نه کوي چې دا بند کړی دی ډیسیبل کړی دی سیسو نو من دا دې لپاره چې کېږي پیدا کوي سیسو دا کار کوي متوجه یاست دغه څخه وروسته دا عموما د چیز کار دی د ډیوایس منیجر کار دی ډیوایس منیجر دا کار کوي که چیرې ستا په کمپیوټر کې یو آیکن معنا سیسټم آیکن سیسو چې په یو پروژه مثلا کار نه کوي د دې ځای څخه کولی شي پر کار راولي بیا هم که دلته کار نه کوي نو بیا یو پروګرام موږ لرو اټو ډرایور په نامه باندې هغه په کمپیوټر کې انسټال کړي چې انسټال کړي نو عموما ټول پروژې چې کېږي کار کوي نو دا چې کار دی دا د ډیوایس منیجر کار دغه څخه وروسته زموږ سره ډیوایس اینډ پرنټر دی پرنټر چې دی زموږ سره ماشین دی یو چې دا ورکې راباسي چاپ ورکې راباسي دلته مثلا زه یو لیکنه کوم هلته په پرنټ کې راباسم چې چاپ سیسو نو دې څه وکړي دې ته پرنټر وایي اوس زه وایم ما پرنټر رانیولی دی پرنټر آماده دی لین آماده دی برق هر څه شته خو دلته چې زه لیکنه ولیکم دلته زه راځم ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم دلته چې زه لیکنه ولیکم هر څومره لیکنې چې ولیکم هلته نه پرنټېږي آیا د دې مشکل چې دی ولې نه پرنټېږي دا دلته هر څه لیکنې چې ولیکم پرنټېږي نه سیسو معنا دلته چاپېږي نه نو د دې مشکل چې دی د دې مشکل دغه دی راواسي ورته ګوره دلته پر ډیوایس دغه کمپیوټر و او پرنټر سره وصل نه دی لینک نه دی نو دلته به موږ غواړو چې د ډیوایس اینډ پرنټر څخه به استفاده کوو کمپیوټر و لینک دغه به چې کوو لینک کوو بیا د کمپیوټر و پرنټر به لینک کوو نو بار بار راسي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړئ سیسو دا به درته راسي چې کله رالي اوس موږ سره ورته ګوره دا پرنټر دی دا ورته ګوره وینې دا پرنټر هم موږ سره شته نو که تو غواړې چې یاره ما یو بل پرنټر رانیولی دی هغه پرنټر زه چې کوم انسټالوم نو بار بار راسي ورته ګوره دلته لیکلي وای اډ ا پرنټر پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي راواسي ورته ګوره وینې وای د پرنټر وینې لیټ سیسو پر دې باندې به کلیک وکړې دا به درته راسي اوس پرنټر چې دی څو رقمه دی ستا سره وای آیا دا پرنټر لوکال پرنټر معنا ته مفت پرنټر راخلې دا دی وینې زموږ سره ورته ګوره په کمپیوټر کې دننه پر دې باندې کلیک وکړه که بلوتوت پرنټر یې پر دې باندې به کلیک کړه که د نیټورک پرنټر یې پر دې باندې به کلیک کړه دا بلوتوت بیا داسې دی چې لین نه غواړي دغسې بلوتوت په کمپیوټر کې ستا پرنټر کې ستا اوس لوړ ماډل پرنټران راوتلي دي هغه چې کېږي خپله پرنټېږي شي اوس نو زه وایم همدا زما سره دا پرنټر شته نه دا پرنټر شته لوکل پرنټر دا راسره دی او د دې ځای څخه دا وینې دلته لیکلي سیګرټ وینې
اشر پرنټر سیسو بای نیم که ته وغواړې چې یاره په کمپیوټر کې دننه زما سره د پرنټر یو آیکن دی د پرنټر چې دی خپل ځان ته آیکن هم لري سیسو یو سیټ اپ لري که ته وغواړې چې هغه را سره دی نو را به ته ګورې ته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې براوز ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړې په کمپیوټر کې چې هر ځای سره پروت و هغه کلیک وکړه سیسو سلیکټ یې کړه چې سلیکټ یې کړې نو هغه لاندې کولی شي چې انسټال یې کړې اوس زه وایم نه زما سره په کمپیوټر کې دننه شته او نه نیټورک را سره دی نه بلوتوث را سره دی زه غواړم چې د لیو دا انسټال شي نو بیا به راسي ورته ګورې چې شته لوکل پرنټر ته پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې بیا به نیکسټ کړې چې نیکسټ یې کوي ورته راسي نیکسټ یې کړه دا به درته راسي اوس نو د پرنټر چې تا رانیولی دی د خپل ځان ته نوم لري کمپنۍ نوم لري یا به ایچ پي یا به ډیل دغه پرنټر یې یا به کینان پرنټر یا به اپسون یې د پرنټر که تاسې لیدلي په دې چوبۍ کې چې پراته وي بس پر مخ باندې لیکل سوي پلانکی نوم دی سیسو دا نومان شته اوس نو وروسته ورته ګوره دا ډیل دی دا کینان دی راځي ورته ګوره وینې لاندې که سپیک کوي دا اپسون پرنټر دی راځي ورته ګوره لاندې مختلف کمپنۍ دی ایچ پي دی وینې دا رقم پرنټر دی اوس اول دپاره خپل پرنټر ته ګورې زه هم یاره ما پرنټر رانیولی دی ایچ پي په نامه نو دغه دی راسره ورته ګوره ته به کلیک پر وکړي چې کله یې کلیک وکړئ دا بیا د هغه پرنټر د ایچ پي کمپنۍ چې د یو پرنټر نه راباسي نه دوه راباسي نه درې راباسي هغه چې د خدای ته راباسي پرنټر راباسي بېرته لاندې یو یې خو نوم لیکلی دی چې ایچ پي لاندې یو کوچنک کاغذ په شکل یې لیکلي دي کوډ یې لیکلی دی دا رقم شیان لیکلی دي ایچ پي وینې کلر ډیزرجټ څو دی 1400 دی وینې کلاس ډرایور 300 ګلاس ډرایور دغه رقم یې لیکلی نو باره به خپل هغه پرنټر ته به وګورې چې آیا کوډ یې دغه رقم دی که آیا دغه رقم دی دغه رقم دی څه رقم دی د هغه کوډ چې هر رقم و دلته به هغه چیشکې پیدا کوی وي باره که دا و دا به انتخاب کړي که دا نه و نو لازم ورته ګوره لاندې به راسې هغه د چیشکې ورته انتخاب یې کړي چې هر یو و پر هغه باندې به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دا ټول کوډ به یو رقم وي اصلي کوډ دغه یو دی سیسو دلته به ورته ګورې سیسو چې دا ټول یو رقم وي باره به داسې انتخاب کړي چې انتخاب دې کوي دې ځای څخه راسه ورته ګوره نیکسټ یې چې نیکسټ یې کوي بېرته یې نیکسټ کوي چې نیکسټ یې کوي فینیش یې کوي چې فینیش یې کوي ورته ګوره زموږ سره چې شتو ایچ پي اضافه شو اوس ګوره زموږ سره څو پرنټران دي 1 2 3 4 که زه راسم ورته ګوره وینې دلته مسور ته راځم دا لیکنه ده زه غواړم چې د چیش کوم پرنټ یې کړم راځه ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ پرنټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره دلته هم 4 دانې دي 1 2 3 4 اوس نو ایچ پي دی پر دې باندې کلیک وکړه چې دلته کلیک پر وکړئ ورکه چیش کېږي وځي که هغه نه و دا و دا به انتخابه یې دا و دا به انتخابه یې هر یو چې و هغه به انتخابه یې نو دا په یو پرنټر اضافه کول مخکې دا زموږ سره نو اوس مو اضافه کوي ګورئ زه راځم ورته ګوره اډ پرنټر ته راځم پر دې باندې کلیک کوم یو بل اضافه کوم سیسو د دې ځای څخه زه غواړم چې مثلا د کمپیوټر پرنټر یو بل اضافه شي کوم یو اضافه کوم ډیل هلته ګورئ ډیل نو زه راځم ورته ګوره ډیل باندې کلیک کوم او بیا دا کمپنۍ ده نیکسټ یې کړه نیکسټ یې کړه فینیش یې کړه چې فینیش یې کړې ورته ګوره یو بل اضافه شو دغه د ډیل وینې اضافه شو اوس نو که زه چې راسم ورته ګوره دا انتخاب کړم راځم ورته ګوره دې ځای څخه یو شی پرنټوم پرنټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره که دلته راسې کلیک پر وکړې ډیل به هم دلته چې شوي اضافه شوی ورته ګوره وینې اضافه شوی دی که 11 دغه دی نو دا هغه د پرنټر نوم د پرنټر کود به باید چې شي وي ورسره یو رقم وي چې یو رقم وباره عموما کار کوي کله په بل صورت باندې چې کېږي کار نه کوي سیسو دا کار کوي اوس که راسې ورته ګوره هلته مې اضافه شو ورته ګوره 1 2 3 4 5 مخکې 3 اوس 5 دانې شوه تا کولی چې نور یې اضافه کړي سیسو کولی چې هغه چې اضافه شي اوس نو که ته وغواړې چې یاره زه راځم دا په یو پرنټر د منځه باسم مثلا دا د منځه باسم دا انتخاب کړه چې انتخاب دې کې راسه ورته ګوره چې کړه ریموو ډیوایس پر دې باندې کلیک وکړه یس یې کړه چې یس یې کړه دا ډیلیټ شو دا انتخاب کړه ریموو ډیوایس باندې کلیک وکړه یس یې کړه دا به هم ډیلیټ شي هر یو چې ته ډیلیټ یې کولی چې ډیلیټ یې کړه هغه به درته ختم شي او که سی وټ پرنټر باندې کلیک وکړې ورته ګوره دلته ورته ګوره وینې د پرنټر دا بیا څه معنا لري دا ډېر مهم شی دی یو پرنټر ته ته اډر ورکړئ هغه شی پرنټ نه شو برق ولاړ یو بل مشکل رالی شو ته به ځینې ووتلې چې کله ولاړې د پرنټر ولاړ دی چې کله برق راغی هغه شی هم برته پرنټېږي نو که ته وغواړې چې یار نه دې پرنټېږي نو بیا به راځې ورته ګوره دلته به کلیک پر کړې دلته راغلی داسې انتخاب یې کړه رایټ کلیک پر وکړه کینسل راځي کینسل یې کړه دلته هر شی جلا جلا معلوموي چې دونه سایز دی دا دی هغه دې ګرد معلوموي او یا راځې ورته ګوره دلته کلیک پر کړه دلته چې اوس پرنټر موږ سره نشته پرنټر یې پر هغه باندې کلیک کړئ همدغه رقم ورکه درته راخلاصېږي چې کله راخلاص شوله رایټ کلیک پر کړئ کینسل کړئ چې کینسل دې کړئ سیسو نو هغه موږ سره چیش کېږي د میز اپلیکیشن پرنټېږي سیسو یا د سرور د اپشن پراپرټیز په باره کې مثلا معلومات غواړي دا عموما د خپل چیش د پراپرټیز سیسو نو دا عموما ورته ګوره د چیش کار دی د پرنټر کار دی اوس که زه راسم ورته ګوره دا هم د میز وباسمه راځم ورته ګوره ریموو مې کړئ چې کله ریموو کړئ ریموو ډیوایس مې کړئ اوس که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې نو زموږ سره به څو پرنټره وي 2 پرنټره به وي ځکه چې 3 دانې به وي ځکه چې 4 دانې به چیش کړه ډیلیټ مې کړه د منځه وویستل که راځې دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره دا خو نه دی دا دی 1 2 دانې سیسو دا راغله سر پلاس وګورئ نو دا عموما د چیش کار دی د پرنټر کار دی سیسو موږ کولی شئ په ډیوایس پرنټر کې د کمپیوټر سره په ډیوایس پرنټر کې
د کمپیوټر سره یو بل پرنټر چې کول وصل کول صحیح شو عموما چې موږ یې وصل کړو نو دا ورته ګورئ دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو دا کار کوي نو دا موږ د دې دپاره کول چې استفاده یې کړو یو دا خبره ده او بل بیا دا خبره درته کومه که چیرې تا یې پرنټر رانیوی ایچ پي و دلته رالې کلیک پر وکړې کوډ یې نه و دلته هر څه پسې وګرځېدلې کوډ یې نه و نو دغه سیټ اپ بیا ته د انټرنیټ څخه ډاونلوډوې صحیح شو د انټرنیټ څخه بیا ډاونلوډوې بیا بیا انسټالوې کنې خو اصل کې اصول دا رقم دي چې موږ هر پرنټر رانیسو د پرنټر سره یوه سی ډي ورسره یې سی ډي چې راواخلې په کمپیوټر کې د انسټال کړه بالا کمپیوټر و پرنټر خپله سره وصل دي خو بیا هم نه ویل کېږي مثلا یو دغه پرنټر تا رانیولی نه دی بل ملګري درکوي مثلا زور پرنټر پروت و خو سی ډي یې ورکه ده یا ماته ده نه سیټ اپ یې نشته او دلته رالې په پرنټر په ډیوایس پرنټر کې هم نشته نو بیا به ته مجبور یې چې د هغه نوم به چې کوې د انټرنیټ څخه بیا ډاونلوډ یې چې کله یې ډاونلوډ کړې باره کار کوي کنې په صورت باندې چې کېږي کار نه کوي نو دا چې کار و د ډیوایس پرنټر او د ډیوایس منیجر کار و موږ کولی چې په دې صورت باندې مثلا ډیوایس منیجر او پرنټر چې کو استعمال یې کړو او درته رابسي سو دا کار کوي نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې انشاءالله خدای کول بیا به نور شیان